نه مې عمران خوښ دی، نه مې شهباز خوښ دی، نه مې ګل زمان خوښ دی، نه مې سید رسول خوښ دی، نه مې غلام رسول خوښ دی. ولې مرد آباد یار؟ څه له مرد آباد؟ زه په خپله زنده باد چې زه خپلو بچو له سرړو ګټم. زه کلیر کټ ورته یم چې دا لوټي دي. نن سبا په نېشنل پارټۍ کې، سبا پیپل پارټۍ ته وړو، بیا په نېشنل پارټۍ پسې خبرې کوي. بل ورځ به په پیپل پارټۍ کې، بیا په نېشنل پارټۍ ته وړو، بیا به په هغې پسې. جهانگیر صاحب خلک یادی کنه د شاهرخ خان کافي کنه. زما په خیال جهانگیر صاحب خو ډیر پخوا د انډسټری ته راغلی. دغه حواله سره تاسو معلومات شته؟ که خلک وایي چې ښه فلمونه ورکړي نو خراب هم ډېر زیات ورکړي دي. دا نه دی چې هغه ټول سوپر هټ فلمونه ورکړي، دومره ګنده فلمونه هم ورکړي چې د کار خلک دی واړه پښتانه خو یې سملو ته چې کله هم بوزي نو ښه بېکاره سړی بوزي. پښتنو له او د نړۍ له په دې خلکو باندې فخر پکار دی چې داسې یو قوم هم شته چې په دومره سخت کړمو کې او په دومره سختو کې دوی ژوند کې لګیا دي. په ناسته په ولاړه کې د ستا یم خالقه، احسان نه دی زه دې لره پیدا یم خالقه. کو چرته رانه شوي وي نو کړي ګناه معاف کې، انسان یم په لږ څه کې خطا یم خالقه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ یم د فرواز ټي وي لخوا. هم نن ستاسو ملاقات د پښتو فلم انډسټری، د پښتو د سټیج، د پښتو د ډرامې یو ډېر نوموړی اداکار، یو ډېر تکړه هنرمند چې زموږ یو ډېر ښه دوست هم دی، یو ډېر میلمه دوست انسان دی. نعیم مخلص صاحب سره ملاقات کوم. دوی سره به خبرې اترې کوو، دوی سره به ګپ شپ لګو، د دوی په ژوند باندې، د دوی په مطلب ریل لایف باندې، د دوی په شوبز لایف باندې دوی سره خبرې اترې کوو. مخلص صاحب ټول نه وړاندې خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه هم کوم چې موږ هم پروګرام کې وخت راکړه. په خپل پروګرام کې ته هرکلی هم ستړي مه شوې. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراد جان څنګه ښې خیر دی ستاسو او ستاسو د پرواز ټي وي جهان مننه چې دلته راغلی په ریکارډینګ باندې په دې سیټ باندې او زه مو یاد کړم. تھینک یو. مخلص صاحب دا راته ووایه چې ژوند نن سبا څنګه تېرېږي؟ ژوند خو د سړي په خپل لاس کې دی. بس که څوک یې ښه تېرېږي، که څوک یې بد تېرېږي. حالانکې ژوند ټول زموږ د کړمو نه ډک دی، د امتحانونو نه ډک دی، د ازمیښتونو نه ډک دی. او بیا د پښتنو ژوند اسم د ازل نه را روان په ازمیښتونو امتحانونو کې دی. نو که اوس مطلب زه ځان د مرۍ نه ونیسم چې یاره ژوند داسې دی او مړه ژوند داسې کړم او مړه ژوند داسې کړم، نو دا باسې ګپي. یقینا نور قومونه چې کم دي، پښتون ته څوک ته ټیرریسټ وي، څوک ته دهشتګرد وي، اگر چې پښتون ډېر یو میلمه دوست او یو ډېر ښه قوم دی. بالکل 40 کاله زموږ په پښتنو باندې جنگ مسلط کړی شو، پردی جنگ چې زما جنگ نه دی او زما کور ته خلکو راوړی دی. زما نسل به څه ترقي وکړي، زما ځوان به څه ترقي وکړي، زما مور خور به څه ترقي وکړي، زما بچی به څه ترقي وکړي. په داسې حالاتو کې چې زه ژوند کوم نو پښتنو له او د نړۍ له په دې خلکو باندې فخر پکار دی چې داسې یو قوم هم شته چې په دومره سخت کړمو کې او په دومره سختو کې دوی ژوند کې لګیا دي. نو ژوند به کوو که خیر انشاءالله. ژوند به ښه زبردست خوشحالي. بالکل هغه د انډیا یو دغه ده که نه، وہ آئے ہیں اس جہاں میں تو جینا ہی پڑے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا. دا ژوند که د زهرو په شان تریخ هم شي که نه، خو تېرول یې ماته دي. نو زه په خوشحالي ولې نه تېروم؟ زه خپل ژوند تېروم، ته خپل ژوند تېروې، خو چې په خوشحالۍ تېر شي. بالکل دا نن سبا چې کوم ګراني ده، کومه سخته ده په قوم باندې، دا څه ګڼي چې دا د لکه مطلب چا ذخیره اندوزي کړې دی، چا دغه کړې، نو دا د سیاسي خلکو دغه دی او که نه دغې حوالې سره ته څه ویل غواړې؟ مراد جانه دا زموږ بدمرغي ده. ګینې په اوورال ته وګوره، په وړ کې یا دلته زموږ په خپله د پاکستان کې ته وګوره چې په پنجاب کې دا شی نشته، په نورو ضلعو کې، په نورو صوبو کې دا شی نشته. دا صرف او صرف دا قهر چې راښکته شوی دا په د پښتون قوم باندې راښکته شوی دی. زما لیډران، زما مشران، زما چې کوم خلک بوتلي سملو ته، هغه زما د غزل یو شعر دی، وایي د کار خلک دی واړه پښتانه خو یې سملو ته چې کله هم بوزي نو ښه بېکاره سړی بوزي. نو زما لیډران بېکاره دي، زما مشران بېکاره دي. که چېرې زما مشران د کار وی، زما لیډران د کار خلک وی، دا لوټې دي چې لوټې. زه کلیر کټ ورته یم چې دا لوټي دي. نن سبا په نېشنل پارټۍ کې، سبا پیپل پارټۍ ته وړو، بیا په نېشنل پارټۍ پسې خبرې کوي. بل ورځ به په پیپل پارټۍ کې، بیا په نېشنل پارټۍ ته وړو، بیا به په هغې پسې خبرې کوي. لکه خدای دې غر کړي، نو ته اوسه پورې په هغه پارټۍ کې نه وې، اوسه پورې خو د هغې مه دې ویلې، اوس راغلې دې پارټۍ ته، نو اوس د دې مه دې وې، سبا به دې نه واوړئ، بیا به بل چا پسې، بیا به ما پسې هم خبرې کوي. نو خدای دې شلق په دې خلکو راوغورځوي، په دې لیډرانو باندې. قسم مې دی په خدای چې په پښتنو کې، په پاکستان کې غنم دومره زیات دي که نه چې 10 کاله په دې پاکستان
پاکستان کې یو ټکی ونشي موږ اوریدل چې دنیا ګودامونو تیغونه بکیر وته چې 10 کاله په پاکستان کې ډکه غنم ونشي زما د قسم کې د خلک اخلاص کی خو دا چې په 3000 زنن سبا تروړاله مکنه بالکل نو خلک دا زمونږ عملونه دي زمونږ عملونه نه دي دا بس دا خلک خدای نه بس دا په خپل موږ بزان مسلط کړی دي راشي ورور ټک 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 یره جی او پلانې زنده‌باد او پلانې مرده‌باد ولې مرده‌باد یا سله مرده‌باد زه په خپل زنده‌باد چې زه خپل بچو له سره وړو غټم په خپل مټو غټم الحمدلله خپل مې سکار کو ټیک ته غریم دی مال سره بالکل جی نه د چانه سوال کو نه چاته مينت کو نه چاته زاری کو او چې د دلګانو ته جاړو نه خدای ته ولې نه جاړو چې را لې راکی دا خدای د ټولو دی زمام دی استام دی او د بلم دی نو بس خدای ته سوال کول پکار دی مړه انسان به چاله سو سیاسي دغه کې چې کم دی کم نن سبا ډیر زیات پیمستی عمران خان لکه د کیستا پیروټ سوکشته کړي لکه د عمران خان ډیر زیات خلک متاثر دي تقریبا 80-90% خلک چې کم دی هغه خوخي عمران خان دغه حواله سره تسوي قسم دې کوم خوخي یو قسم او بيخي من دي خوخ د سیاست نه ډیر زیات نفرت ته د سیاست کې منافقت ته او منافقت زماني خو زه په خپل صفه سره مدیز لکه چې مسی غزما په خپل باندې زه ما چې د خدای نه سره خبر نه پټي انسان نه ولي پټي نه عمران خوخته نه می شعباز خوخته نه می ګل زمان خوخته نه می سید رسول خوخته نه می غلام رسول خوخته زما خپل پرسنلی زما د مزدورانو سره د کسانانو سره د خواريکه خو سره د خلکو سره میمینه ده او د دې خلکو یو وړه غونډه پارټي د مزدور کسان پارټي چې نن سبا سالار فیض علي دغه ناظم د تحصیل تنګي پړومبي ځل باندې چې دغه خلک د کار خلک دي او دغه د شمار خلک دي د شمار خلک دي خو د کار خلک دي د غریب ملګری دي اوس ټلیفونو کا 1500 کسانان بتاته وګپوګه ولاړی ځان د لوجني نو بس هغه سم مرسته دغه سم ملګرتیا کوم راځو تاسو پرسنل لایف تاسو پیدایش لوشي وکمه لاکه جانانه زما خپل کله ډکې ده په 400 کې ورکوټه غونډه کړي 400 ضلع کې او د کم کلی چې سید سردار بادشاہ سلیم په نامه چې به کریکټر کاو د کم کلی چې سید شهنشاه الله دی وبخي د زمری په نوم به یو کریکټر کاو ویلن بو کنه نو سلیم هغه به یو ځای په ډرامو کې راتلل زما چې کوم بل یو ستر نوم ډکی سابق سے مولانا ضیاء الرحمن صاحب څوک چې د دیوبند علي زمانی کو الله دی وبخي نو دغه کلی سره زما تعلق دی ډکیا یو تاریخي ټاټوبه دی یو تاریخي کلی دی زما مور پلار زما خپل زما ورونه هم په دغه کلی کې پیدا شوی دي خو اوس چې کوم دنو په 400 کې ژوند کومه او جی دا شو بستر راتک تاسو څنګه تاسو خو شاعر مې کنه تاسو وړمبه شاعري شروع کړو کوړمبه شو بستر غل کو دغه سم کړو ډومبه شاعري وا لمبه شاعري وا شاعري د سکول وخت اداکاری سره زموږ شوق د سکول د وختو خو بیا به د شاعري رااله نو شاعري وم اتم د ماده شاعري کوله او بیا معراج به زما شاعري ډیره زیاته ویله په دې کاټلنګ کې او په دې طرفونو کې ما ډیر زیات زما پروګرامونه د مسرت لمه نو زما غزلې زما ربايانې به معراج ویل چې کله بچ ته موږ محفل کې کینې سماته به وزو کله مخلص دی خو راځه خلک بلا داغه مخلص دی داغه مخلص دی شاعر نو بیا خروستو چې کیمرې نشاته او چې ډرامې کله شروع شو نو بیا چې کوم دی بیا خلکو به چې دا شاعر مخلص او دا اداکار مخلص دی یو او نو ډرامې به رستو شروع شوې دي ډرامې کې وړاندې تاسو لا چانس چا درکړو ډرامه کې دا یو فلم جوړې ده قومندان نو دا غي ټایټل غانه چې کوم دا زما د زړه دنیا د زما زړه د زما ځان دی وښنا مې قومندان دی ارباز باندې غانه پکچر شي په نازو باندې هغه غانه مالی کړي وا ها ټایټل تاسو لیکل نسیم صاحب دا ډایرکټر او رحیم دا فلم جوړاو شالیمار سټوډیو والو نو بیا سره زلاړم لاهور ته ما کې زما بدر صاحب سم ملاقات وشل دی وبخي پړومبي زل او ما انډستری پړومبي زل لیدا جهانگیر دا غي نه مخکې نو متل انډستری ته جهانگیر باغ کې ویلنو او ارباز په کې هیرو دا فلم جوړ شو کې ما بازار با جهانگیر شاته بولاو نو ټوپک را سره وکړه او نشو خو شروعات د کمزوري راکړي شروعات او نجی ډرامې مم ډیر دومره وګړي چې لکه ټوپک مار بم په سلور ورونو کې بزم یو پنځم رورو مکنه یا بس لورم رورو ما الکه دا کار د سه وکا الکه ما د تنو ویلی نه تا ما ته کلی ویلی نه ته نو اخیری ډایلاګ به کې زماو اخیری به کې یو ډایلاګ به پنځه کسه نیم کړو کنه نو بس هغه کریکټر به کولی او سرورو بیا په کې داسې شو چې یو نوم پیدا کړل د سولو ویلن شوما بیا پکې سولو هیرو کریکټر ما وکړي بیا ما جهانگیر سره د هیرو کریکټر وکړي بیا ما جهانگیر سره د ویلن وکړي د ارباز سره مې وکړي څومره چې شاهد خان پورې لکه مده سنو چې زمونږ هنرمندان دي د ستوري د پښتو ټول سره ما کار وکړو ډیر خلک پتا سو دا بیل لګي چې د جهانگیر صاحب کاپی کینو دغه والی سره تاسو
بس الله دې جهانګیر زمونږ دپاره ژوندی لري او خدای دې د دې دپاره ژوندی لري چې ما او جهانګیر ګورو چې د خلکو له قار ورځي پوه شو چې دا لوله پکېږي دا نینې نینې کېږي که نه دوی و چې دا دې څنګه کوي دې خلکو زړه ځان لشین کو خو هغه شان کار یې ونه کړو کینې ته وګوره اوورال چې څومره که شوقي راځي نو هغه هم د جهانګیر کاپي کوي او که زمونږ اکټران دي نو هم د جهانګیر کاپي د ټول غټ غټ اکټران مولې چې هغوی ځان جهانګیر جوړوي خو الله که خدای دې جوړ دا زما او دغه پته نه لګي چې دا لکه څه چل دی زما او دغه ایکسپریشنز او هغه فوټ ورک او هغه فیس ریډینګ او دا هر څه دا یو شان دي قدرتي یو شان دي ګینې که زه اوس ویم عجب ګل زما ډېر خوښ اکټر دی آصف خان زما ډېر خوښ دی خو که زه ویم چې زه عجب ګل جوړ کړم قسم دی کې جوړ کړم قسم دی که زه هغه شان کار وکړم او خلک کوشش کوي جهانګیر په شان کار وکړم او زه چې کار کوم نو ښکارم د هغه په شان بالکل حقیقت دې لري نه خو بالکل لکه څوک دا په ویلي چې جهانګیر دې کوم مخلص او دا کریډټ ماته حاصل دی چې جال یو فلم و عجب ګل دغه ډایرکټر او زه عجب ګل صاحب صرف د جهانګیر د ډبل رول دپاره غوښتی وم چې ما په هغې کې ډایلاګ نشته خو هغې کې چې کوم دویم جهانګیر ښکاري نو هغه به تا ته مخلص ښکاري په سکرین چې کوم ځای کې دویم جهانګیر ولاړ دی نو هغه ځای یم تا خو تا وی د بدر صاحب سره ملاقات وشو دای سره کار کړی که نه دغه مې غټ ارمان و ما ویل چې دا خلک وایي چې بدر صاحب داسې اکټر دی او داسې اکټر دی خو اکټر دی او خراب اکټر دی خو زه دا نشم ویلی چې څنګه اکټر و ځکه چې که خلک وایي چې ښه فلمونه یې ورکړي نو خراب یې هم ډېر زیات ورکړي دي دا نه دی چې یقین هغه ټول سوپر هټ فلمونه ورکړي دومره ګنده فلمونه یې ورکړي چې شمار یې نشته دی خو دغه یو ارمان هم پاتې شوی دغه تنده پاتې چې نعمت صاحب سره او بدر منیر صاحب سره هم کار ونه کړو نور خان صاحب سره موږ کار وکړو دغه وخت د فلم انډسټري چې څومره خلک وایي ټولو سره موږ کار وکړو الحمدلله شاعرانو حوالې سره څه ورو شاعران کوم خوښ شاعر دی څوک دی مړه دا نن سبا څه ټونګټت شاعران دي قسم دی بالکل مې والله که په ټکه مې لګي په ټکه شاعر چې کوم دی هغه ساحل صاحب دی شاعر چې کوم دی شمس القمر اندیش صاحب د مردان شاعر چې کوم دی نو اکرام الله ګران بابا و شاعر چې کوم دی نو حمزه بابا و شاعر چې کوم دی نو خاطر و او دنیا یاد ساتي اوس ډېر د چونکې د سوشل میډیا شاعران دي او دا شاعران زمانې دي خوښ کم سړی چې سوشل میډیا اوچت کې زه کله کله دا مثال ورکوم که نه زه یم فرمان کسکر دی نو فرمان کسکر غریب نه شاعر دی نه هغه اکټر دی نه هغه عام یو کس دی خو دې سوشل میډیا دومره اوچت کړی دی چې ډېر غټ غټ شاعران د هغه په مخ کې لکه مطلب ساحل ته خلک دومره نه کیني څومره چې فرمان کسکر ته کیني خو سوشل میډیا چې کوم سړی اوچت کي عمق عمره تیز راغورځي ډېر شاعران مې ولیدل قسم دی که اوس څوک دواله راځي او لکه موږ وګورو سوشل میډیا یو په فرمان کسکر راوچت کړ ارشد چای والے راوچت کړ اوس به کې بوډاګي راوچت کړو څومره چې لیونی دی دغه دی نو خو چې څومره ستا خبره څومره اوچت کړي نو برزر زمکه ته راوځي بالکل جی بالکل د سوشل میډیا زمانه ما چې د یو خو رول مدا ک خدا د چې د ټټو او د خر دغه هغه فرق بالکل ختم کړه کنه خدا دا بیا هم چې څوک کار کوي سایل به بیا هم 15 کال پس هم سایلی او 50 کال پس سایل سب د دې دور خوشحال دی دا ز کلیر کړ دا خبره کوم په فلم لاین کې دی ډایرکټر څوک وخت دی فلم کې یا ډراما کې فیورټ ډایرکټر دی څوک په پښتو کې په ډراما کې خو چې کوم دی نو ما دوه کسان منلي دي چې یو اکی خان دی او امجد نوید چې اوس هم زه د هغه په سیټ باندې یم او د هغې نه علاوه بډاډا فرهاد دا درې بهترین ډایرکټران د پښتو د سی ډي د دنیا او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ د پښتو فلم انډسټرۍ کې نسیم خان الله دې وبخي او بیا عجب ګل چې کوم کار کړی نو ښې کړی دی ایز ا ډایرکټر دا یو پوښتنه ستانه کوم غوستانه ستانه جوړیږي خیر خو بهرحال کومه بیا جهانګیر صاحب خلک یادی کنه د شاروخ خان کافي کنه زما په خیال جهانګیر صاحب ډیر په خوا دی انډسټری ته راغلی دغه حواله سره تاسو معلومات شته نه جنا دا غلطه ده جهانګیر تاسو 13 کاله مخکې ډرامې راولې د اردو بالکل نو تاسو ته باغی کې تاسو ته په واقعي پاګه شاروخ خان ښکار شي الانګ 13 کاله مخکې شاروخ خان نو دغه خو زه هم لګ ډیر وخت مخکې غن نو جهانګیر خان په 1992 کې 1982 کې د ټي وي درغله پی ټي وي ته او شاروخ خان چې کوم دی د په 92 93 کې ډوم به فلم راغلی بالکل 92 93 کې کاله جهانګیر مخکې راغلی سینیئر دی دغه نه بالکل اخر کې کتونکو ته سم میسج ورکول غواړي کوم چې شو بستر اتل غواړي او ته سوال غواړي مړه شو بسته خو ډېر راځي نه ځکه چې شو بس کې ولا کوي سمي
او نوم خو نن سبا ته چې خرڅو ته یو سړی موبایل ولګي ته په چیو باندې مشهورېږي ته یو سړی ویل چې پلاني په جمعات کې دغه وکړو کنه نو ټول دنیا وبېژن چې لکه دا پلان کنه نو مشهورتیا په څو قسمه ده خو دغه یو میسج دی چې تعلیم ډیر ضروري دی زما د قام د پاره زما د بچو د پاره زما د پښتنو د پاره د کامیابی د څوکالۍ او د خوشحالۍ دقه یو لار ده بل لار نشته ډیره مننه مخلص صاحب ډیره مهرباني قدرمنو دا نه مخلص صاحب چې موږ سره غب شپ لګو تاسو پیژندل نو تاسو ډیر زیات فین دي ډیر زیات فالوورز ډیر زیات خلک خوخي خبرې ترې مو سره وکړي غب شپ مو لګو یقینا چې موږ لیم ډیر خو نه تاسو هم ته خوندونه مزه غستی اوس په دغه اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان بس بره مخه